د ننګرهار ولایت اړوند د ننګرهار پوهنتون مخې ته د یو لړ ځانګړو مراسمو وروسته د کتاب لوستلو دود کولو په موخه د ورځنی نندارتون چې د ښاروالۍ او د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړ شوی پرانیستل شو تر څو په دغه نندارتون کې د کتاب لوستنې په پار ځوانان برخه واخلي. مسؤلین وایي چې له دې نندارتون یې موخه د ځوانانو تعلیمي کچه لوړول او له نشهیي توکو منع کول دي. مشران راځي، ځوانان به راځي، محصلین به راځي، متعلمین به راځي، دوی به ټول دلته مطالعه کوي. کتابونه مو ورته د اسلامي کتابونه، همدارنګه سیاسي کتابونه، د ارواپوهنې کتابونه او نور مختلف ډوله کتابونه یخي دي، د هغوی مطالعه به کوي او دغه د کتاب رایجول به دود ګرځو. یعنی هر ځای کې په هر ساحه کې چې موږ یو پروګرام کوو باید هغه زموږ ټول شایقین او ټول ولس باید تعلیم یافته واوسي، د هغوی کتاب سره باید مینه واوسي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې دا نندارتون به 2 ورځې دوام وکړي او هڅه کوي چې د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغه ورونه چې د ښار نه لرې پرتو سیمو باندې پراته دي تر څو زمونږ هغه متعلمین محصلین کتابتونونه دوی فایده واخلي او هلته د دې نه پوهه حاصله کړي. موږ فعلا لرو چې په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو انشاءالله او دغه رقم برنامې په لاره واچوي. موږ مو ویل چې یاره دا د پوهنتون مخ هم ده او دا یو ښه موقع ده چې تر څو موږ خپله د ننګرهار او د مشرقي ځوانانو ته دغه فکر ورکړو، هیوادوال ټول ځوانان د دغې برنامې نه برخمن شي. په دې نندارتون کې برخه اخیستونکي وایي چې دا ډول پروګرامونه د ټولنې د اصلاح کولو په برخه کې مهم دي او له مسؤلینو غواړي چې ښځینو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. نو دغسې نندارتونونه زموږ د ټولنې لپاره، زموږ د خلکو لپاره، زموږ د ځوانانو لپاره ډېر مثبت ګام دی تر څو موږ وکولی شو د کتاب ویلو فرهنګ په ټول افغانستان کې عام کړو. د نوي کال د پیل سره سم نو غوښتنه دا ده چې د خویندو ته اجازه ورکړي تر څو زده کړې نیمایي کې پاتې دي او د خپل حق ترلاسه کړي او زده کړې وکړي. علم بالای زن و مرد فرض است. این قرآن هم گفته و حدیث هم ثابت کرده. باید که هر چه زودتر باید مکاتب و پوهنتون‌های دخترها به زودترین فرصت باید آغاز شود. د یادولو د چې ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره دا ډول نندارتون پرانیستل شو چې خلک یې د ټولنې د اصلاح کولو په برخه کې اړین بولي. غوښتنې دا دي چې مسؤلین د ځوانانو ته د کار کولو او ښځینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي تر څو په ټولنه کې نوی نسل د خلکو د اوږو بار نشي.